د نن د کرکټ مهم خبرونه. هند پاکستان ولسله انګلینډي لوبغاړي ته ټیسټ لوبه کې د ګډون لپاره ویزه ورنکړه. پاکستان ولسله انګلینډي ځوان لوبغاړی شعیب بشیر چې د خپلې لوبډلې لخوا په ټیسټ لوبه کې د ګډون لپاره هند ته بلل شوی، د ځینو ستونزو له کبله هند ویزه نه ده ورکړې او په متحده عربي اماراتو کې بند پاتې دی. هند او انګلینډ راتلونکي پنجشنبه په هند کې ټیسټ لوبلړۍ پیلوي. له بل خوا د هند وتلی ستوری ویرات کوهلي د یادې لوبلړۍ په 2 لوبو کې د شخصي بوختیاو له امله ګډون نه کوي. سبا د افغانستان او نیوزیلانډ 19 کلنې لوبډلې مخامخ کیږي. د 19 کلنو د نړیوال جام په درشل کې سبا افغانستان خپله دویمه لوبه له نیوزیلانډ سره ترسره کوي. یاده لوبه د افغانستان پر وخت ماسپښین 12 بجې ترسره کیږي. دا په داسې حال کې ده چې افغان ځوانانو د دغه جام خپله لومړۍ لوبه پاکستان ته بایللې ده. نن د 19 کلنو نړیوال جام کې استرالیا نیمیبیا ته په زړه پورې ماتې ورکړه. استرالیا او نیمیبیا نن د 19 کلنو نړیوال جام د ګروپي سیالیو په چوکاټ کې لوبه وکړه. استرالیا چې د نیمیبیا ټوله لوبډله په 91 منډو راټوله کړې وه، د 92 منډو هدف یې په 4 ویکټو په 16 اوور کې پوره کړ او په نړیوال جام کې خپل سفر په بریا پیل کړ. د کرکټ نړیوالې شورا د 2023 کال د شل اوریزو لوبو لوبډله اعلان کړه، خو هیڅ افغان لوبغاړی پکې نه لیدل کیږي. په دې لوبډله کې یوازې د هند، زیمبابوې، ویسټ انډیز، ایرلینډ، نیوزیلینډ او یوګاندا لوبغاړي دي او په سوداګریزو لیګونو کې د افغان لوبغاړو ځلیدل. په بنګالي لیګ کې نجیب الله زدران د چټکو د 30 منډو په جوړولو سره د چټوګرام لوبډله بریالی کړه او په ورته مهال بیا پرون د اماراتو شل اوریز لیګ کې فضل حق فاروقي د 4 ویکټو په اخیستو د ممبئی امارات لوبډله د ګالف جاینټس پر وړاندې بریا ته ورسوله.